ماتا یو دوا ویډیوګان اشاره ولېږلې او زه انتهایی سخت خفه کړم. ویډیوګانو کې یو کس رالګي او هغه خپله تقریبا د 8 کالو یا د 9 کالو ماشومه جینۍ دا سړی خرڅوي د چا سه خبره کړي په 2 لک روپۍ ماشومه جینۍ راوالي په چا باندې خرڅه کې هغه به مزدوري نه وکړي هغه به چا بل چا باندې خرڅوي. نو هغه ماشومه داسې چغې وایي که نه داسې جاړي که نه زما زړه درد کړی و ډېر انتهایي درد مې زړه کړی و چې دا هم د چا لور ده دا د مور او پلار محبت نه اوس محرومه کېږي. صرف دلته ضمن کې یو خبره بله غرض کومه د حالاتو مطابق غربت ډېر زیات عام شوی دی انتهایی ډېر زیات عام شوی دی. ما ته یو دوه ویډیوګانې اشاره ولېږلې او زه انتهایی سخت خفه کړم او دا حالات شته پاکستان کې دا حالات ډېر زیات دي وخت په وخت باندې نور هم سیوا کېږي. خدا صرف یو پیغام د ټولو مسلمانانو ته ورکوم چې ټول خلک یو شان ته غریبانه نه دي مالدار خلک الحمدلله ډېر شته دي پار کلي کې شته دي. د پاره دو ویډیوګانو کې یو کس رالګي او هغه خپله تقریبا د 8 کالو یا د 9 کالو ماشومه جینۍ دا سړی خرڅوي د چا سه خبره کړي په 2 لک روپۍ باندې میډیا والا په خبر شي هغه ورسي ولی خرڅه هغه لاول په جړام شي او بیا وایي زما کورم پر دی او قرضونه را باندې ډېر اوختلې دي سکار ما راته نه ملاويږي قرضدارم تنگ کړی ما سبل چاره نشته سیوا را دي چې خپل ماشومه خرڅه کم. دا څه ناشنا خبره نه ده. یو څو کاله مخکې یو ځل موږ دلته روانو نو یو ځای کې یو کس راته ویل دلته ویل بېګا یو سړي ویل د ښکته یو ماشوم راوستلی په پیسو یې اخیستلی دی په 4 لک نه که 6 لک روپۍ باندې پلار یې پرې خرڅ کړی د دې سړي بچي نشته دی نو ځان یې دا هلک راوستلی دی تقریبا د 5-6 سال عمر دی او دی راوستلی دی. دا مخکرې تقریبا 4-5 کاله مخکرې خبره زه تاسو ته کومه د دې لپاره مختلف طریقې بعضې خلک داسې وکړي دا ماشومان وتښتي چنګړیان منګړیان دا ظالمان یې وتښتي د خلکو نه بې دقه شان ته هغه خلکو باندې خرڅوي چې د هغوی بچي نه وي. یو خو دا ظلم شروع دی په پاکستان کې. خو دویم قسم خلک اداري چې مجبوره شوي دي نو هغوی خپله ماشومه جینۍ راوالي په چا باندې خرڅه کړي هغه به مزدورۍ نه وکړي هغه به چا بل چا باندې خرڅوي. نو هغه ماشومه داسې چغې وایي که نه داسې جاړي که نه زما زړه درد کړی و ډېر انتهایي درد مې زړه کړی و چې دا هم د چا لور ده دا د مور او پلار محبت نه اوس محرومه کېږي. بیا بېګا بله چا یو کس راته راولېږله یو کس دی هغه 2-3 بچي خرڅوي او په دې وجه باندې خرڅوي وایي زه غریب یم کور یم لیدلی دی قرضدار یم ډېر زیات دي او خپل ماشومان خرڅوي وایي زه مجبور یم زما څه بله څه چاره نشته دی که ساتنې خو نشم د ولږې نه مري نو په بل چا د دې لپاره خرڅومه چې کم سي کم خوراک خو به له ورکوي که نه. داسې خلک شته دی اگر چې بیا الحمدلله یو مشر زمونږ یو اشنا دی یو ملګری دی مشر حاجي صاحب شاه صاحب باندې مشهور دی هغه بیا ماشاءالله ډېر کار کوي الحمدلله نو هغه ورغلی کور ته نو وړه وریجې او دا هر شی چې کوم دی څومره ضروریات دي غونډې وله ورکړي دي نو ښه د هغه ماشومان یې د خرڅ نه بچ کړي دي کورونه هم خلکو له جوړوي الله داسې خلک نور هم پیدا کړي بلې ټول عالم کې داسې مال دی الله هر چا له ورکړي لکه کومې چې شاه صاحب له ورکړی دی او داسې نور چې کوم رفاهي کارونه کوي نو هغه د هغې نه بچ شو الحمدلله. لیکن عرض دا کومه چې په هر کلي کې په هر علاقه کې مالداره خلک شته دي او رفاهي تنظیمونه هم شته دي د خیر ښېګړې تنظیمونه هم شته دي هغې کارونه هم کوي. کوم علاقه کې دغه تنظیمونه وي نو هغې سره خپل دولت خپل مال هغې سره شامل کوي وایي دې غریبانانو دغې خدمت وکوي که نه مالداره خلک 4-5 کسان په علاقه کې راجمع شي هغې خپل یو فاونډیشن جوړ کړي په اخلاص په بنیاد باندې لالچ دې پای کې نه پراړه دوکه دې پای کې نه تاسو وګورئ چې د الله مددونه بیا څنګه راځي ستاسو سره او د خپلو علاقو د هغې معلومات وکوي چې کوم غریب خلک دی هغې له ورشي د هغې ضروریات پوره کوي. نن که غریب سړی په غلا مجبوره کېږي د ولږې وجې نه مجبوره شوی دی نن که د غریبه زنانه دا مجبوره کېږي په بدکارۍ باندې دا د دې غربت د وجې نه په بدکارۍ باندې مجبوره کېږي ماشومان کاغي خرڅي دا غربت د وجنا لہذا دې مالدارو خلکو سیمه دا جوړیږي خپل مال په دې خلکو باندې ولګوي خلک د غلا نه بچ کی خلک د زنا نه بچ کی ماشومان د خرڅ نه بچ کی او کنوا نستاسو به الله تاسو کوي وره
ورځ د قیامت د دغه ماشومانو دغې لاس او ستاسو ګریوان دی مال د الله درکړی په دې باندې خرج کوي. دغه یو درخواست مې کاوه د ټولو خلکو ته چې دې اهتمام وکړي. والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. الله د خپل بنده مدد کوي څو پورې چې دا خلک د الله د بندگانو مدد کوي بیا به الله ستاسو مدد هم کوي ان شاء الله تعالی. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.